د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د سې شنبې په ورځ له 7 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره واشنګټن ته ورسېد او په سپینه ماڼۍ کې د ډونالډ ټرمپ لخوا له تود هرکلي سره مخ شو. دا سفر د سعودي او امریکا په اړیکو کې د نوي پړاو په توګه لیدل کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ مهم تړونونه لاسلیک شول. د غونډې په لړ کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ریاض له ناټو بهر یو لوی متحد اعلان کړ او د سعودي عربستان سره د واشنګټن د پوځي همکارۍ په زیاتولو ټینګار وکړ. ښاغلي ټرمپ سعودي عربستان ته د F-15 جنگي جیټ الوتکو په ګډون د پوځي تجهیزاتو او خدماتو د پلورلو لپاره د نږدې $142 میلیون په ارزښت یوه معامله اعلان کړه. نوموړي د امریکا د پوځي تجهیزاتو په اړه وضاحت ورکړ او زیاته کړه چې دا کولی شي په منځني ختیځ کې د ریاض د ځواک په پیاوړي کولو کې کلیدي رول ولوبوي. when you invest $1 trillion موږ به یو تړون ولرو، دوی به د F-15 جنگي جیټ الوتکې واخلي او دا یوه ښکلې الوتکه ده چې موږ یې تولیدوو. موږ غوره پوځي تجهیزات جوړوو. تاسو دا د ایران سره په کوچنۍ شخړه کې ولیدل. د امریکا ولسمشر دا هم ویل چې د ابراهیمي تړون په اړه له محمد بن سلمان مثبت ځواب ترلاسه کړی دی، خو په بدل کې د سعودي ولیعهد ویل چې د یو خپلواک فلسطیني دولت جوړول د ریاض لپاره په تړون کې د ګډون لپاره یو مهم شرط دی. موږ یقینا باور لرو چې د سیمې له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې درلودل یوه مثبته خبر ده او موږ غواړو چې د تړون برخه واوسو. په ورته وخت کې موږ غواړو هغه شرایط پلي کړو چې لاندې د دوو دولتونو حل پکې کیدای شي. د سعودي ولیعهد هم د امریکا متحده ایالاتو ته د ملکي اټومي انرژۍ په برخه کې د $1 ټریلیون پانګونې ژمنه کړې ده. د غونډې په لړ کې دواړو لورو د ملکي هستۍ انرژۍ په اړه د هوکړه لیک یادښت او د کانونو په برخه کې د همکارۍ لپاره د تنظیمي چوکاټ هم لاسلیک کړ. محمد بن سلمان ای باید اجازه بگیره از ترامپ با او مشوره بکنه تا همه حالاتی را که فعلا آسیا با او مواجه است و عربستان سعودی یک کشور بسیار مهم است در منطقه، هم به لحاظ مذهبی، هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ یک پارتنر بسیار بزرگ اقتصادی و استراتژیک به امریکا. د یادونې ده چې د امریکا متحده ایالات او سعودي عربستان له څو مودې راهیسې هڅونکې سیاسي، اقتصادي، پوځي او نفتي اړیکې لري.